د ښځو هغه ګناهونه چې کوم کبیره ګناهونه دي، کوم غټ ګناهونه دي، دا په ښځو کې وي. دا ښځو کې ولې وي او ولې په ځان کې راولي؟ نو راځئ دا 10 ډوله ګناهونه چې کوم دي دا تاسو ته ښیمه. ویډیو تر پای راسره وګورئ، ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ چې څومره هم زموږ خویندې میندې دي دا ویډیو دي لازمي هغه وګوري او په ځان کې دا عملي کارونه چې کوم دي دا د ځان نه وباسي، دا د ګناه کارونه د ځان نه وباسي انشاءالله چې هغه به په دغه 10 ګناهونو غټو ګناهونو کې نه راځي. په اولنۍ ګناه کې خو دا اولنۍ ګناه د ښځې دا ده چې دا به بې پردې د پردې خیال به نه ساتي. نو اولنۍ ګناه یې دغه ده. دویم نمبر ګناه چې کوم دا د ښځې دا ده چې هغه به ډېره زیاته جبوره ښځه مطلب په نه خبره به د ماشومانو سره د کور چې څومره هم خاندان دی د هغې سره به جنګونه کوي، دغه هم ډېر د ګناهګاره ښځه ده. او نمبر دریم کې ویلی کېږي چې خلکو پسې به مسخرې کوي، مطلب ښځو پسې دې نه علاوه په ماشومانو جنکو پسې هلکانو پسې مسخرې به پسې کوي چې دا ښه دی او دا نه دی ښه، او زما بچي ښه دي یا نه دي ښه، یا ورونه مې ښه دي نه دي ښه، دا مسخرې به کوي. دغه ښځه هم ډېره د ګناهګار ده. او په څلورم نمبر کې ویلی کېږي چې چغلي کوونکي والا چې کوم دی دا ښځه به ډېره زیاته غټه ګناهګاره وي. او په پنځم نمبر کې ویلی شوي دي چې هر هغه ښځه چې د مرګ غواړي بار بار معمولي خبره باندې خفه شي او مرګ غواړي چې یاره ما ته دې مرګ راشي، زه په ما باندې دا چل وشو د دې نه خو زما مرګ دی. په شپږم نمبر باندې ویلی کېږي چې احسان اچوونکې ښځه چې مطلب معمولي خبره باندې بل باندې احسان اړوي چې یاره ما خو په دا کارونه وکړو په تا باندې احسان دی که نه. او اووم نمبر باندې د خاوند نافرمانه ښځه چې اکثره تاسو لیدلي وي چې اکثره ښځې د خاوند نافرمانه وي. په اتم نمبر باندې غیبت کوونکې ښځه، هغه ښځه چې ډېر زیات غیبت کوي، نو دغه ښځه به هم دغه 10 ګناهونو کې غټو ګناهونو کې راځي. په نهم نمبر باندې هغه ښځه چې ویښته نامحرمه خلکو ته ښکاره کوي، که هغه بازار وي، که هغه په کور کې وي، که هغه په هر ځای کې چې وي، خو نامحرمه خلکو ته خپل ویښته ښکاره کوي، دا چې کوم دی په نهم نمبر باندې غټه ګناهګاره ښځه ده. په 10م نمبر باندې هغه ښځه ده چې د ضرورت نه بغیر د هغې څه ضرورت نه وي چې یا واده ته لاړه شي، یا بازار ته لاړه شي، یا د مارکېټ ته لاړه شي، خو د ضرورت نه بغیر هم دغه وایي چې زه چکر له ځم، پلانکې ځای ته ځم، ستانکې ځای ته ځم. نو د ضرورت نه بغیر چې د کوره بهر وځي، نو دغه 10م نمبر باندې ګناهګاره ښځه ده. نو چې څومره هم ما تاسو ته د یو نه واخلي تر 10مه پورې د ګناهونو د ښځو وښودل، نو کوشش وکړئ چې دا خپلې زنانه هم د دې نه بچ وساتئ، او کوشش وکړئ چې دا زنانه دا ویډیو ګوري، نو تاسو کوشش وکړئ چې په خپله د دې ګناه نه ځان بچ وساتئ، ځکه چې دا ګناهونه په کبیره ګناهونو کې راځي، په غټو ګناهونو کې راځي. نو پکار ده چې موږ او تاسو د دې ګناه نه ځان بچ وساتو. ویډیو د ملګرو سره مخکې ځای شیر کړئ. والسلام.